سلامونه. د کورنیو چارو وزارت سرپرست پولیسو ته د مجرمینو د ویشتلو امر وکړ. مسعود اندرابي تېره شپه د 5مې حوزې څخه د لیدنې پر مهال پولیسو ته ویلي چې په مجرمینو او غلو دې رحم نه کوي. طالبانو د امریکا په ټاکنو کې د ټرمپ د بریا او له کورونا وایروس څخه د هغه د ژر ښه کېدو هیله څرګنده کړې. د ټرمپ ټاکنیز ټیم بیا ویلي چې د طالبانو ملاتړ ته ضرورت نه لري. د هیواد په 33 ولایتونو کې زرګونو میرمنو د جمهوریت ملاتړ اعلان کړ. دوی د امریکا په ګډون له ټولو ښکېلو لورو غوښتي چې د جمهوریت څخه د دفاع په برخه کې د میرمنو له غږ څخه دفاع وکړي. په افغانستان کې سږ کال د انګورو حاصلات 980,000 میټریک ټنو ته رسیدلي دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت وايي په کلني ډول افغانستان له دې درکه $188 میلیونه عاید کوي. او په سردار محمد داود خان روغتون کې د اکسیجن د تولید نوی ماشین ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. مسؤلین وايي دغه ماشین په یوه شپه ورځ کې د 200 بالونونو د تولید ظرفیت لري.